افلار ورته وی مینه کې ورته وکړو وی دا طالب علم یو سکول ته بوتو هغه سکول کې کال تیر کو کنه هغه استادان ورته بوج دا لګ زمونه یا حروف نه دی یا حروف نه دی یا ذهني توازن خراب اوسه ګډوډ وي بل پبلک سکول ته بوتو هغه یو کال ځان سره وساتو هغه راوېستو دې اے بي سي د سر نه شي زده کوله 1 2 3 باندې نه پويږي شپږ سکولونو راوېستو شپږ سکولونو د باندې وانه غستو بل سکول پاتې نشو هغه پلار مدرسې ته راوستو اقاری سره ماته یا څه وکړه وي مو ته ایست په موږ سره لیونی راولي روغ چرته راولي چې موږ سبق وایو وي موږ ریجکټ نکو دا الله کلام دی وي موږ واغستو زه پته لري چې څه قسم هغه سره مهنتونه کړي موږ تلو او هغه استادجی دا څه وکړه وي نن دا ماشوم د قران مجید ختم دی هغه ماشوم قران وي هغه ماشوم د قران یو غټه حصہ یاد کړه او هغه ماشوم په دې ختم د دې پروګرام افتتاح په تلاوت سره کوي هغه ماشوم چې روانو ماته ګډوډ ښکارېدو او منبر ته وختو او په منبر نه د قران مجید تلاوت شروع کو مخامخ ورته پلار راسو خپلار ورته هم جوړل او قاری سره ورته هم جوړل چې دا د قران مجید سره کوم مهنت ته دوه کو چې هغه کس چې اے بي سي نشو زده کولای 1 2 3 نشو زده کولای په دې چټای په دې کچه مدرسې کې وته استاد کېناستو او دومره وسره ځان وکړو چې صحابت قران مجید ورته او په سینه کې وپوسکو او کومه قرباني چې دی کوي مونږه چارباغ ته تلو مدرسې ته هغه مدرسه د 2003 نه شروع شوه د 2018 پورې 17 پورې سوار لسکاله هغه مدرسې قاری سه بیا ورس چټي نه وکړي سوار لسکاله ورس چټي نه پرې کې بیماری په راغلي غم خادي په راغلي او پوری پاغ محله کې ووم نو دا مهنتونه کولای کېږي دی وړو سره ستاسو ته بچو سره هغه په دې ستاسو وګ دې زمواریا چول چې د قران وکړي تاسو موږ د سیمواریا ورزول چې تربیت وکا دا قرباني کوي موږ هغه ګل شاته تلو دا غرونو په میرس کې کېلو جمعې موږ وکړو هغه د جمعې نه مانځنه واست بار درشتل کې به ختمي ما زه په درورسم دا خو نیمه ګنټه لار ده موږ چې درشتل ته ورسېدو هغه ګل شاته په دې کې نه ده په دې روډ روان شو دا غرونو په سر کې ګل شاته او غرونو په روډ باندې موږ روان شو بیا تر کولی روډ ختم شو خلکو په لاس باندې روډ وستو ما په جوړه کې چې دا څه غټه غلطي دی وکړه د دې غرونو په سر کو پورونه نخکاری ته د سرسمې دومره لري څه شي لالي یو پور د غر په یو سر بل پور د غر په بل سر انت په مینس کې یو جمعه د غر په سر مونږ غاړه ودرو د څو د پیدل وختو چې جمعه ته زور نه راوتم د دې نه ډک خلکو ناسو هغه جمعه او خلک ما چې خدای پاکه دې فارس د دومره خلک د کم ځای نه راجمع کړي دي هلته قیمت د سوا د غرونو په مینس کې ځکه حکومت پاکستان روډوم نو رسولې ولته مدرسې رسیدلی و یو قاری سره پاکي استادو دو قاری صاحبانو سره معاون مدرسینو او مشر استاد کې سوا کړه ویل چې کله د علم نه پاره شوم بما خپل استاد ته وی چې زه د غرونو په مینس کې اوسېږم زما د علم نه بس خلکو ته خیر څنګه رسوم بیا د استاد ماته دا وی دا فکرونه چې د مدرسې نه دا قرآن راشي راوړي یو کس چې قرآن یاد کړي هغه زما قرآن مسرور خلکو ته خیر څنګه یو کس چې د علم نه فارغ شي هغه زما د خپل علم خلکو ته خیر څنګه زمونږ استادو بچي چې فارغيږي هغه زما څنګه نوکری اخلمه څنګه د خلکو د جیب نه پیسې راوباسمه خلک څنګه داونه جیب نه په زور او په دوکي باندې یا پر رضا پیسې راوباسم زمونږ مدرسونه چې فارغ شي الحمدلله